أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زه شبیر احمد امین نو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې چې د اسپیسیس په اړه دی، البته د اسپیسیس د سافټویر په اړه تاسو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اسپیسیس دا یو سټیټسټیکل ټولز دي کوم چې د احصایې دپاره استعمالیږي. اسپیسیس دا یو مخفف دی چې اس دپاره د سټیټسټیکل پیکیج فار سوشل ساینس، معنا دا ده چې دا د اجتماعي علومو دپاره استعمالیږي، د احصایې دپاره اکثرا د زیاتره د څېړنو دپاره استعمالیږي. د سټیټسټیک دپاره ډېرې نورې سافټویر دي لکه د سټارټاپ په نوم او داسې نور، خو دا یو ښه سافټویر دی. زه ټول هغه محصلینو ته چې هغوی خپل پایلیک کې یا تیزس کې هغوی څېړنه ترسره کوي څېړي، دا سافټویر ورته ریکمنډ کوم. دغه سافټویر د آی بي ایم کمپنۍ لخوا رامنځته شوی دی. نو د اسپیسیس سافټویر د ده انسټالول ډېر زیات اسانه دي، هیڅ کومه تخصصي بڼه نه لري، هر څوک کولی شي چې انسټال یې کړي، ولې هغه کې دننه کار کول هغه بیا تخصصي بڼه لري، تخصص ته اړتیا لري. نو ضرور دی چې تاسو یې باید زده کړئ. کله چې تاسو په دغه سافټویر کې کار کوئ ضرور ده چې تاسو مینول په سټیټسټیک باندې پوه اوسئ، ستاسو کنسپټ کلیر وي. نو که تاسو زموږ ویډیو قدم په قدم تعقیب کوئ زه باوري یم چې ستاسو کنسپټ به کلیر شي. زه راځم په همدغه سافټویر باندې ډبل کلیک کوم تر څو ما سره سافټویر خلاص شي. نو د سافټویر موږ سره کوم چې په 14مه نسخه کې ده خلاص شو، په څو لحظو کې به انشاءالله موږ ته انټرفیس راښکاره شي د همدغې سافټویر. راځو اوس ګوره زه دا فلحال کینسل کوم. ګورئ که تاسو د دغې انټرفیس ته متوجه شئ نو دا کاملا د اکسل شیټ ته ورته دی، خو کله چې موږ په آفس کې که ستاسو یاد وي موږ په آفس کې کار کوو او آفس موږ تشریح کوو یې زده کوو، نو به موږ به د فایل نه شروع وکړل همداسې ورپسې ورتلو. بیا دغه کې اکسل کې همداسې، ولې په اکسس کې بیا داسې نه و، اکسس کې به موږ پراجیکټ بیس باندې کار کوو. دی هم لکه د اکسس ته ورته دی، موږ به هره موضوع را اخلو او هره موضوع دپاره به موږ کنسپټ کلیر ساتو او بالاخره هغه موضوع به موږ تحلیلو تجزیه کوو. نو نه کېږي چې موږ دې سر نه شروع وکړو، د فایل نه شروع وکړو، سیو و سیوز و دغه شیونه موږ پرېږدو، دا ډېر ساده دي. موږ هره موضوع دپاره جدا جدا کار کوو، هره موضوع دپاره خپل کنسپټ کلیر کوو او مخکې ځو. نو موږ سره دلته که تاسو لاندې د اخره برخه کې وګوره دې کونج کې دوه ویوز دي، یو ته ویریبل ویوز وایي بل ته ډیټا ویوز وایي. ډیټا ویوز کې موږ سره دا اکچوال ویوز دي او ویریبل ویو کې کومه ویریبل چې موږ ورکو هغه ویریبل موږ ډیفاین کوو. فرض که ګوره که زه ډیټا ویو کې دلته زه یو کالم ورکوم او هغه کالم ته زه نوم ورکوم، نو دغه کالم یا دغه ویریبل زه هلته تشریح کوم. نو راځم زه ویریبل ویو ته راځم، فرض که زه یو غواړم یو اګزامپل هم دغه کې ورکړم، نو په نیم کې دلته زه ورکوم ایج. نو کلم چې ما ایج ورکه یاد ساتئ چې په نیم کالم کې دلته هرګز موږ سپیس نشو ورکولی. نو د نیم نه وروسته بل کالم ټایپ کې موږ نه پوښتنه کوي چې دا ایج کله تاسو دې کې ویلیو انټر کوئ دا مطلب نومیرک دی که سټرنګ دی. نو فلحال لپاره تاسو همدا زده کړئ چې کله موږ په کومه
کالم کې اعداد داخلول غواړو ارقام داخلول غواړو هغه لپاره موږ نومیرک انتخاب نو بالډیفالت نومیرک انتخاب کړی دی او زه دې ځینه دا وکې کوم وایټ نه هدف دا دی چې په همدغې کالم کې چې زه کله د ویلیو انټر کول غواړم دا څو کرکټر دی نو دلته دوی 8 کرکټره انتخاب کړی دی زه دا ډېرولی هم شم او کمولی هم شم په ډیسیمل کې اشاریه غواړي نه غواړي نو زه فلحال دپاره اشاریه نه غواړم لیبل کې کوم دغه دپاره مور څه اضافه کمنټس ته اړتیا وي موږ یې دلته لیکلی شو ویلیو دا کوډنګ مطلب دا موجوده فیلډ دپاره مونږ که کوډنګ کول غواړو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به مونږ توضیح کوو ویلیو میسنګ ویلیو کالم دغه برخې زه پرېږدم آینده ویډیوز دپاره او میژر کې مونږ نه پوښتنه کوي چې یاره تاسو دا کوم د نیم په کالم کې چې کومه تاسو دا فرض کړه د ایج دا موږ نه پوښتنه کوي چې دا سکل دی آرډینل دی که نمینل دی نو تاسو دا زده کوئ چې کله موږ اعداد او ارقام مطلب اعداد موږ سره دغه ډیټا موږ سره د ایج فرض کړه د ایج موږ سره د ارقامو په شکل کې وي نو دې دپاره موږ سکل انتخابو نو دې ځینه ما سکل انتخاب کړه راځه اوس موږ مخکې یادونه وکړه چې دا ډیټا ویو دا موږ سره اکچوال ویوز دي نو راځه دلته موږ ته یو کالم ایجاد شو د ایچ په نام دغې کې زه دلته چې شمارې ورکړي 1 2 3 4 5 6 مطلب دا موږ سره ریسپونډرز دي کېدای شي زه یو چا نه پوښتنه وکړم چې عمر دې څومره دی نو یو ماته وایي چې 23 مختلف قسمه مختلف اشخاصو نه زه پوښتنه کوم او ماته مختلف جوابونه راځي او هغه زه دلته انټر کوم نو موږ سره فرض کړه موږ یو مثال اخلو چې موږ ته یا لسو کسانو نه موږ پوښتنه کړې ده د عمر باره کې هغه موږ ته مختلف قسمه جوابونه راکړي دي ګورئ دوستانو موږ سره ډیټا اوس را فارم کې او په را فارم کې ډیټا موږ ته هرګز ګټه نه کوي تر څو چې دا موږ تحلیل نه کوو او تجزیه نه کوو نو موږ غواړو چې دغه ډیټا تحلیل کوو دې باندې د احصایي عملیه تر سره کوو نو موږ راځو دلته انالیسس ته او په انالیسس کې دلته راځه ما ډسکرپټیو سټیټسټیک او هغه نه بعد زه دا فریکونسي انتخابوم فریکونسي چې مې کله انتخاب کړ دغه ایج تیار انتخاب شوی دی او دغه علامه باندې زه کلیک کوم او دې ځای نه اوکې انتخابوم چې کله مې اوکې انتخاب کړو نو دلته ماته یو چارت مخې ته راشي ګوره اوس مهمه دا ده فریکونسي دی څه شی فریکونسي موږ ته په یوه حادثه کې د پیښو تکرار ښیي معنا دا ده چې یوه پیښه څو ځلې تکرار شوی دی د مثال په طور په همدغې مثال کې موږ واضح کوو ګوره دلته موږ سره وایي چې یاره ان مطلب موږ سره ټول ریسپونډر یا موږ سره ټول ځواب ویونکي څو کسانو 10 کسانو په هغې کې چې کوم خلک چې 15 کاله عمر لري هغه یو کس دی فریکونسي یوه د معنا دا ده چې 15 کاله چې څوک عمر لري هغه یو کس دی یا یو نفر دی 30 کاله چې د چا عمر دی هغه هم یو کس دی دلته راځي 40 چې د چا عمر دی هغه 3 کسان دي همداسې پسې راواخله په دې بل کالم کې موږ ته د فیصدۍ په شکل هم ښکاره کوي مثلا 15 کالن دا موږ سره 10% راځي 30 کالن 10% راځي 55 کلن 2% راځي نو دا موږ سره فریکونسي شوه کولی شو موږ چې دغې نه موږ دې نه یې راکاپي کړو او په مس افیس ورډ کې هلته پیسټ کړو او کار ترې واخلو په خپل ریپورټ کې ځای په ځای کړو فرض کړه زه هلته راځم او دې ځای نه دا زه کاپي اخلم په ورډ کې دلته زه پیسټ کوم
کولی شو هم چې دې کې موږ دلته اوس دغه مو کو په دې کې ایډیټ تر سره کو د خپلې خوښې مطابق دا عیار کو فریکونسي دا زه اوس لیکم پښتو کې فریکونسي یا دغه ټیبل غټ کو وړوکی کو نو خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شوي اوسېږئ آینده ویډیو کې انشاءالله په نورو موضوعاتو به بحث کوو